السلام علیکم ملګرو. وعلیکم السلام. عثمان خان راورسېدې؟ څنګه سو یارانو چکر وو پیسې مې سره جمع کړې؟ و عثمان خان پیسې مې سره جمع کړې. کوم ځای له په چکر باندې ځو؟ بس د انډیوالانو مرضي ده چې کوم ځای بس ښه ځای هغه ځای له به ولاړ شو. نو په دې کې چکر وانګ دی نور څه دغه دی تی را ولاړ شي خواته به ولاړ شو. عثمان موټر راوستی؟ او موټر مې راوستی. بس راځئ په موټر کې ځو راځئ. درځئ نه د څه شي انتظار دی؟ درځه شراب خان. راځه تم راځه. شاته کښېنه څنګه چې یارانو ګانا مانا درته ولګوم؟ و ششته ګانا راته ولګوه چې خوند پر واخلو یار. اوس ورته ګوره اوس به دې ګانا در باندې واورم. اوس خوند به پر واخلو. په چکر کې ګانا مانا نه وي نو بیا څه خوند کوي یار. عثمان عجبه ښه سړی په خدای. یار عثمان اواز ورکړه یاره څو ششته ګانا ده لګولې. لږ نور اواز ورکړه یاره. ښه اواز ورکړمه؟ شراب لږ اواز ورکړه ټول بله. ښه عثمان اواز ورکړمه. اوس به دستي ورکړمه. بسم الله سلام بسم الله يا خدا يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير. اخلاق شكر يا الله. شكر خدای پاک يا رب. شاوس خدای شكر الحمد لله. زي عثمان ودرو خیر دی شراب چې ګاډي در باندې ودرول چش دی؟ عثمان زه نه ځم. اوس که دا سړی دلته موږ په ولې وای یا دا سړی مړ وای یا ګاډي کلټی سوی وای موږ مړه وای موږ بالا ته کم جواب ورکولای؟ موږ په سروج کې روان یو. سروج مې لګولی دی پل اواز مې ورکړی دی. په سفر کې موږ ګانې اورو او که په دا حالات کې موږ ته مړه وای ما بالا ته کم جواب ورکولی؟ موږ ته به ګور د حالات ته کم جواب ورکولی؟ پرېږده شراب یاره تا کیسه جوړه کړې ده یاره. ټیپ لګولی دی یاره. چکر مه خرابوه یاره. خالي ټیپ لګولی نو د کم دی خاص کیسه وله یاره. دا عثمان خان زه نه در سره ځم وروره. که دا ټیپ بندوي بغیر سروزه زه د الله په ذکر کې در سره ځم او که چیرې تی ټیپ لګوئ بیا زه نه در سره ځم وروره. زه در سره ځم د الله په ذکر در سره ځم. ګرده به د الله ذکر کوو بیا به د دا چکر هم خوند واخلو. او که تی دا سروز لګولی زه نه در سره ځم وروره. ما شواکه دلې یار عثمان خان دغه بالکل صحیح وویل. شراب خان موږ به بالکل په سفر کې سره خلاص به ګانا معنا به بالکل نه لګو. خپل مجلس به سره کو د الله ذکر به کو وروره. نو سفر هم موږ ته اسانه سي یار. دا صحیح خبره ده وروره زردا ده. بس خبره دا صحیح ده. موږ ته په سفر روان یو. په سفر کې بس ساز ماز معنا نه لري. بس وروره خبره دغه ده. والله انډیوالانو په خدای چې دا ښه خبره مې راته وکړه. په خدای شراب خانه تام زردا ده تام ان بیا تام دا ښه مجلس راته وکړه یاره. موږ په سفر روان یو. د ځانه ډمتوب مې چال کړی دی په موټر کې. د ځانه مې ډمان جوړ کړی دی یاره. دا ډمتوب خو نو دا ښه دی چې موږ ته یو ذکر وکړو یو فکر وکړو یا خپل مجلس وکړو سفر وکړو یار. ډېر ښه مجلس مو وکړي. ټیپ بند دی راسئ خپلې ګپې سم خوند واخلو. ذکر به هم کوو خپل ګپ هم کوو. بس خپل سفر به کوو. خوښه مې ده. ځئ بسم الله.